زنانا و نارینا بے حیائی نن سبا پیشن گنی او حیا داسې گنی لکه چې خلاف تهذیب کاری او د بانډیسیانو کاری بے حیائی او په آزاد جون خوشحالیږي فخر پې کوي بربنډتوب رواج شوی دی او چې څوک هم حیا کوي پرده کوي هغې پورې خاندي که څوک غټې جامې اچوي برقه په سری پړونې په سری زنانه هغې پورې خاندي او که کم الک حیا کوي د ښځو نه سر ښکته کوي او سترګې پټوي هغه ته ملنډې کوي او خنداګانې کوي ملا جي ورته وایي او هغه جنۍ ته چې کومه پرده کوي ملاني ورته وایي دا ټول د خدای عذاب له دعوت ورکول دی دا زما خبره نه ده دا د غوره او د ناغوره خبره هم نه ده چې دا ګرې غوره دي او دا ناغوره دي دا د رب العالمین د قرآن شریف خبره ده او دې کې ډېر لوی خیر دی د مسلمان او چې اونه کې ډېر لوی شر دی قرآن شریف کې الله پاک سړو ته اعلان کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې د مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي ښځو ته دې نه ګوري ويحفظوا فروجهم او خپلو اندامونه د حفاظت وکړي ما سوا د جایز ځای نه د خپل اندام نه استعمالوي او ښځو ته رب العالمین اعلان کړی دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظر ښکته کړئ پردو سړو ته مه ګورئ ويحفظن فروجهن او د خپلو اندامونو حفاظت وکړي بے حیايي په خدای قسم تباہی ده تباہی او حیا ایمان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث تے کہ علیہ السلام فرمائی چھے الحیاء نصف الایمان حیا نیم ایمان دی نیم او یو حدیث کے راضی چھے ان من کلام النبوت الاولا پیغمبر مبارک نقل کئی چې د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو مشترک دعوت سره د ټولو مشترک خبره سره د ټولو پیغمبرانو خپل قومونو ته څه ویلي دي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د کینی بیا چې د څه خوښي کوه چې بے حیا نو کوم گناہ کے کوا کہ کافر کے گے نو دربازی دا خدای سر گورا بنیاد زمارونو دا حیا دا چی پا انسان کے حیائی او دسترگو دا نظر که خد سڑو تکی او که سڑی خدو تکی دا دیر خطرناک شیده گوری کتوی دا پسترگو گورا منو دا سا گناہ خو ندا مقدمه دا دین سڑی گناہ ترورو ورزی شریعت یو کار کړی دی چې کم سیز د ګناه لاره ده او د ګناه مقدمه ده د هغې نه پابندي لګولې ده یو وخت کې شراب حرام شو نو چې کم لوښي به د شرابو د استعمال په هغې پابندي ولګېده چې دا لوښي به هم نه استعمالوي حالانکې لوښي خو شراب نه دی لوښي خو نقصاني شی نه دی خو مطلب یې ده چې دې لوښو ته دوی ګوري نو دا شراب به ور یادېږي وی بچه دی که خو مونږ شراب یو وخت کلی دی زړه به ورته وشي نو د هغه لوښو نه هم پابندي ولګېده چې د شرابو د استعمال لوښي به هم نه استعمالوي او چې بیا ته د خلکو پوره نفرت پیدا شو زړه ته تور شو نو بیا د هغه لوښو اجازت ورکړو خلکو به د قبرونو سره ناروا سلوک کو د شریعت خلاف کار به کو په جاهلیت کې نو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې بالکل به قبرونو ته نه ځئ
حالانکه قبر له په جایزه طریقه هم سړی تلی شو په ناجایزه خو پابندي مکمل لګوله مکمل پابندي چې هغه جایز به هم نه دی چې مکمل د قبرونو د تلو نه پابندي شي چې دا جایز هم نه دي نو ناجایز خو به خامخا څوک نه کوي نو وروسته بیا چې د خلقو هغه اعتقاد او د خلقو عمل کلک شو مضبوط شو نو بیا آیت حدیث کې و چې نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو د قبرونو د ملاقات نو د زیارت نه منې کړې وې زه اوس که تاسو څوک ورځئ نو ورځئ د مارونو ګناه خو ډېر خطرناک شی دی نږدې به هم نه ورځئ په یو موقع رسول الله مبارک وفرمایل چې د یو بادشاه دننه گیاوی چراگاوی او شپولی تو کړي شپول تم نږدې مه ورځئ حالانکه شپول ته نږدې که ته خپله ګډه چیلی سره نو ګناه خو نه ده خو د شپول نه بار ځای دی لیکن شپول ته نږدې به هم نه ورځئ ولې اسې نه چې د شپول ته ور نږدې شي او د شپول نه دننه دې په ګیا نظر ونه لګي ور واونړئ یا دا ګډه چیلی په دې شپول ور واونړي یا په دې شپول کې چې د سورې صحیح نه کې ور دننه نشي د ګناه چې کومه لاره ده او کومه مقدمه ده او کوم اسباب دي د هغې نه به هم ځان ساتئ نو نظر د ګناه سبب دی چې نظر کوي جنۍ ته او یا جنۍ الک ته نظر کوي نو دا ورو د ګناه دعوت دی د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي لعن الله الناظره والمنظوره الیها چې څوک چاته په بد نظر ګوري که الک دی او که جنۍ ده او هغه انسان چې په بد نظر ورته کتی شي ځان داسې جوړ کړي چې ما ته خلک په بد نظر باندې ګوري په دواړو د خدای لعنتي پیغمبر خیره کړی ده او خطرناکه خیره د لعنت خیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده د مارونو د نظر خطرناکه ګناه چې دوی نظر نه نقصان پیښیږي هغه څه دی هغه تاسو ته وویم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې په دې دمشق کې یو بوډا بابا و هغه به بانګ وی هلته خو یهودیان او مسلمانان ګډوډ یو بل سره اوسېږي نو کم جومات کې چې دی بابا بانګ وی نو د دې جومات نه ګس طرف ته د یو یهودي کورو نو پخوا خو لوډ سپیکر نه وي نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وي چبوتره به وه زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي تاسو ته به هم یادي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و دوه درې پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به وي دا وده زمونږ د دې بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و په هغې به خلک وروختل نو بانګ به وي او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې وه نو په مناره کې به بانګ ویله کېده او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي نو خیر دی چې خلکو ته اواز ورسي دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی ټول عمر به بانګونه وي چې بانګ یو ځل وي او د دې حی علی الفلاح دپاره د منارې نه داسې سر وویسته نو چې جومات په ګاونډ کې کومه کورو نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه په هغې یې نظر ولګېد ګوره څونه خطرناک شو نظر خلک وایي نظر دا دی هغه دی نظر یې پرې ولګېد او چې نظر یې سینګ ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی د مزدلفې نه منا ته راځي په حجة الوداع کې نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس او دی لږ ډولې او خشته او ښکلې نو د نبی علیه السلام نه یو ښځه وه ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسلې که مور مې حج د خیر هغه یو اوږده خبره ده د مور د حج د مسلې تپوس یې ترې وکړه چې د ما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده نو زه حج کولی شم که نه نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تره زوی د عباس زوی د جینۍ ته کتل انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پریوزي بد نظر نه خو ګوري
چې رسول الله مبارک دا سو قتل چې دا فضل خو دې جنې ته ګورې جنې به ته وکتل نو زر یې لاس شاته کو د هغه تره د دوی مخې بل طرف ته واړه نو حضرت عباس ورته وی د تره د زوی دا مخ دې بل خوا ولې واړو د الله رسوله وی ځوان او ځوانه مې ولیدله نو یریږم چې هسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي رأیت شابا و شابة فظننت فرأيت ځوان او ځوانم فخشيت او یریدم ان يقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا هسې نه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه وروانه شي دا د په زړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه چي دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي او د هغه جینۍ په زړه کې د دې هلک مینه وروانه چي دا به مسله به ختمه شي زه به خو دا جینۍ به دې خوا توجه دومره احتیاط نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته خوښی شوه بانګې خلاص کنو په کړکۍ کې سر ورتا کړ جینۍ ته نیغ نیغ ګوري ولې نظر ولګېد که چې جینۍ ته ګوري هغې ورته خیال شو هغې ول آواز ورکړه باباجي دا څه کورې پردو کورونو ته ګورې شرمېږې نه باباجي ورته وایي بچی یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم او باباجي خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي یې بانک خو ډېر لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې 7 کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي نو پردو ښځو ته ګورې وایي ډېره زیاته مې خوښه شو تا ته لږ نیغ نیغ ګورم بابا خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کې ما سره نکاح به ونه کې ګوره فورا خبره بل خوا لاړه لاول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کې وی دا څه خبره ده چې د ما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د 2 کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وایي ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وایي دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایزه ده مسله یې مولا راوویسته یهودی جینۍ سره او یا عیسائی جینۍ سره خو نکاح جایزه ده او جینۍ ورته څه وایي او ورته وایي ستا په دین کې خو یهودانې سره نکاح جایزه ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بې د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي تا مړه لکه دې خوا نیغ ګورې شرمېدلې یا دا بوډا هم چې خدای شرمې توبه ته وباسه بیا ځوان به پې وبخې بوډا چې خدای شرمې که نه نو ځوان به پې وبخې ځوان دومره نه پوهېږي چې دا زه د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا وري عشق په مخه اخیستی دی نو عشق خو سړی په مخه والي بشیرجان ته جوړ شي هلکه بشیرجانه ټیک ویل که ته که امین ته جوړ شي د امین د کور نه بار وړه نه کېږي امین ښځه ډېره خوښه ده زه ورته یم ښځې ته دې دوا کوم خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کې ګورې چې خدای ارام ولا راولي وي چې تا چا ته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده وایي که زما ښځې ته د ارام دوا وکړو بس سم ارام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته وي ورته وي خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی چغې وی موږ هم شرمې ځان هم شرمې ځه نیکبخت وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده ته عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره که ته څه وې ګډې وډې وې چې دا جینۍ تنګه کړه دی بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښود وی ښه ده یو کار وکړه
عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښه یم کوم د سره واده نکاح د سره هم نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلی چې یهودي کېږي را میدان بشي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو اویا اوتیاو کالو نه اړېدلی دی دی به چېرته ایمان پرېږدي وایي ښه دی دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دی ورته بیا ټینګ شو وایي ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وایي دې نه بغیر بل شرط نشته وایي نه وایي که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وایي اوس راځه وایي ښه د یهودي شم درلم ګوره د سترګو ګناه ته ګوره زه ایمان مې پرېښو یهودي شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روان و چې پېغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه وښویده غرض غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار کړه مرګ خو یې مقرر وکړ مرګ نو که دا یهودي شوی نه وي او د بانګ نه پس دې ساه وتې وه نو نیغ به جنت ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ په دې مه غاوېره کېږه چې زه نفلونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه روجې نیسم په دې مه غاوېره کېږه چې زه ذکرونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه درسونه کوم د خدای یره اخ کوه اخر وخت کې در نه د ایمان پرواز ونه کړي دا د نوانو لذي بیا به څه کوې او ډېر کله ته به یو سړی و چې د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لش مزلي او داسې کار به ترې صادر شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي لکه یو صحابي راغی په یو جنګ کې او رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او نیغ لاړ شهید شو حضور پاک وفرمایل آها عمل قلیلا بلکې لم یعمل قط فی روایت اړو څه عمل یې کړی نه دی او د خدای په نزد نیغ لاړ جنت ته پورې وته انما الاعتبار للخواتیم خاتمه له اعتبار دی ورونو زه قسم په خدای یریږم زم خدای خاتمم برباده نشي خلک ډېر ډاډه شوي دي خلک ډېر آزاد شوي دي خلک دومره او دا کشر کول دا نوجوانان په خدای قسم یریږم دومره ډاډه دي دومره چې د حد نه وتې نه څوک ایمان پېژني نه څوک جومات په احترام پوهېږي نه د ګیرې په احترام پوهېږي نه د مشر احترام شته نه د پلار احترام شته نه د پردې خیال شته نه د عزت خیال شته یو داسې ازادي شروع شوې ده چې د حد نه وتې زه وایم دې وخت کې ته شیطان دونه په مخه غشتې چې لغړې دنه جوړ کړی دی او لغړې دنه جوړه کړې ده نو د ځنکدن وخت کې کې ته یو دوه درې ټکي ووې که نه نو د ایمان نه به اخلاص کړی اوس شیطان پتا سور دې پرېږدي دی نه کله مولیانو پسې کنځل کې کله تبلیغیانو پسې کنځل کې کله تسبو پسې بدرد وی کله جومات پسې کله د مدرسې دشمني کې کله د پردې پسې بدې وی شیطان در باندې د پاسه سور دې در کې در ننوتې دی نو که ځنودکدن وخت کې درته وایي چې مړه دا بوت خو ډېر په حق او دا خو شري د هندوانو دا دین خو صحیح او دوه درې دلیل درته ووایي نو هسې نه چې د مرګ وخت کې د ایمان نه خلاص نه کړي په خدای قسم یریږم زه ما راته قسم وخوړه یریږم چې دا شیطان خو ډېر خطرناک شی دی په موږ سور د اخر وخت کې تباه او برباد دی هر وخت د خدای نه یره کوئ د خدای دشمنی مه کوئ هر وخت په دې سوچ کې چې خدایه ګورې زما حفاظت به ته کې خدای زما به ساتې ته دا د نظر خطرناک جرم نظر ډېر خطرناک شی د نظر دومره جرم دی چې د حد نه وتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سرته وویل د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته او ترغیب او ترهیب کې منذری لیکلی دی ناشنا حدیث دی عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی لے دی اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ فرمائی لے دی عبداللہ ابن مسعود دا حضور پاک نے نقل کی اور حضور پاک دا رب العالمین نے نقل کی اور رب العالمین سے فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی النظرة
سهم مسموم من سهام ابلیس. دا نظر نه دی خطرناک نظر، دا د شیطان غش دی، د شیطان غش خو زهریله غش دی. یو سړی چې په غش ولګي او زهریله غش وي، پخوا به د غشو له د سر له د زهر اوبه ورکړې وي، او تورې له به د زهر اوبه ورکړې وي، او نیزې له به د زهر اوبه ورکړې وي، او په کومه چاړه چې به سړی واو هغې له به د زهر اوبه ورکړې وي، نو چې انسان به پې ولګېده نو زخم به نه جوړېده، هغه زهر به وجود ته لاړه. نو ډېرو خلکو به غشو له زهر اوبه ورکړې وي چې سړی به یې پې وویشته، که غشې به دې ویسته خو هغه زهر خطرناک زهر به یې په وجود کې پاتې شو. نو رسول الله مبارک فرمایي دا خراب نظر دا د شیطان زهریله غشې دی. په زهریله غشي چې ولګېدی جوړېدل ترې نشته، چې شیطان په ستا په زړه کې یو سوچ واچو، بل ته دې ښه نظر ولګو، بس لاړې او تېر وتې، د شیطان په زهریله غشي ولګېدی. نظر نه ځان ساته. نظر دې وکړه که جنۍ لږ ته وکړه خراب نظر، او که الګ جنۍ ته وکړه زهریله غشی دی شیطان پې په دې زړه د پاسه وویشتی، والله که ته جوړ شي دا به سوچونه یې د شپې به ودي، او دغه سوچونه د ګناه به کوې. کار به دننه کېږي، زمیندارۍ له به ځې او کار به دننه کېږي، او دا غلط سوچونه به کوې. په کور کې به ناست او دا غلط سوچونه به کوې، په منځه به ولاړ او دا غلط سوچونه به کوې. دا دونه خطرناک غشی دی. لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي؟ من ترکها مخافتی الله اکبر، که چا دا خراب نظر زما د یری پرېښود چې الله خفه کېږي نه کوم دا نظر، نو ابدله الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، الله به د دې په ځای د ده په زړه کې ایمان ور واچوي، د ایمان خوږوالی به واچوي، او دې به محسوسوي چې الله زما په زړه کې د ایمان خوږوالی واچو. دومره خطرناک شی دی نظر. دا د څه نه دا بد نظر جوړېږي؟ دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ بربنډه کړه، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نری لباس واچوي، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نیم اوریان لباس واچوي، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته مخ سره بار په مارکیټونو کې ګرځي، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته جامې واچوي او خوشبویي پورې کړي چې دا هلکان ما ته وګوري، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خپې ښکاره کړي او ساخې ښکاره کړي او مری او سټ ښکاره کړي چې خلک ما ته وګوري، دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ بربنډه شي بربنډه. او نن د اغیارو سوچ هم دا دی، هغوی په دې سوچ کې د مکمل مشن روان دی، مشن په میډیا باندې، په ټي وي باندې، په ریډیو باندې او په اخبارونو کې مشن په رسالو کې روان دی. نوې تهذیب متعارف کوي، نوې کلچر په دنیا کې خرول خورول غواړي چې هغه بربنډتوب او ازادي ده، چې دا جنکۍ ازادي شي، ازادي چې دا جنکۍ برقې وغورځئ، چې دا پړونې وغورځئ، دا جنکۍ حیا وغورځئ. دا نوې کلچر متعارف کول غواړي، نوې تهذیب دا متعارف کول غواړي. خلک بربنډ هلکان به ورته ګوري، د هلکانو د جنکو دوستانه تعلق به جوړ شي او د زنا مجلس ماحول به جوړ کړي. یعنی د دې مقصد دا دی چې د زنا ماحول جوړ کړي. لارو کوڅو کې به څوک دا ټاپیانو په بانه ګرځي او دین به ځان بربنډ کړي او په جنکو پسې به ګرځي. یو خبره ته ګورې بله مو کوم، په دې م سوچ وکړئ، یو لویه فتنه بله راخوره شوې، لویه فتنه. هغه څه کوي؟ دا بعضې بربنډې جنکۍ په دې کورونو کې ګرځي. څه دپاره ګرځي؟ ټاپیانې خرڅوم، د کمپنۍ مشهورتیا کوم. دا ګورې واورئ ښه، ځان پوه کړئ. او څوک دارو خرڅوي، د کمپنۍ مشهورتیا کوم. سره ماشومانو جانګي خرڅوي، د کمپنۍ مشهورتیا کوم. څوک د بنګلو په بانه ورځي، د په کمپنۍ مشهورتیا کوم. مقصد یې څه دی؟ مقصد خو یو دا دی چې بربنډتوب خورئ، چې دا کور دا جنکۍ موږ ته وګوري او بربنډې شو. او دویم مقصد څه دی خبرې؟ کیمرو والا موبایل ورسره ستا د خویندو لونو تصویرونه وباسي. دا ګوره ډېر خطرناک شی. هغې سره غټې موبایلې وي او تا سره به خبرې کوي، لګې تصویرونه به وباسي. دا شوي دي، بیا به ورته ټیلیفون وکړي چې ستا ما سره د خور تصویر دی در ویلېږم.
د لور تصویر دی دروې لګم د مور فیسبوک لا ورکوم دونه پیسې راولېږه او کنه را لېږي ګوره دا فیسبوک لا ورکوم دا نیټ لا ورکوم شرموم دی دا لوی غم جوړ بلکې یو بله درته ووایم د مخکې ورځو کې د تخبې علاقه کې یو واقع پېښه شوې ده چې هلک د ښځو په جامه کې او په بورقه کې کور ته دننتلی نیولې شوې دا څومره لوی فتنې شروع شو صاحب دا ټول زمونږ د بې سترۍ د لاس دا ټول زمونږ د بې حیایۍ د لاس او خواره دي دا کوشش کوي په دې خلکو باندې خصوصا دا پیښورونو والا خو یې تباه کړي دا ښاریو والا اوس په دې بانډو پسې ګرځي اوس بانډو والا تباه کوي نو د دې نه به باقاعده ځان ساتي او که ځان دې ونه ساته نو بربادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو کله نو د فتح د مکې په ورځ باندې عام اعلان یې وکړه د معافۍ وی معاف یې کافران معاف نو ښځو په ځان پسې ورونه بند کړل دا هغه ښځې وروستو خبره کوي چې کومې ښځې هغه وخت کې کافرانې وروستو مسلمانې شوې وی چې مونږ خبر هو چې مسلمانان را روان دي او په مکه حمله کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي لوټ تباه به شو ولې د دشمن په کور باندې دشمن را روان دي حمله کوي مونږ ته خو پته نه وه چې مسلمانان داسې خلک مونږ وی دشمن چې په دشمن ورشي نو د جنکو حیا ختم د مور حیا ختم د لور حیا ختم دا وی چې څه خوښه یې هغه بیا کوي دا به څه کېږي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي او نن به زمونږ د لوڼو عزتونه زمونږ په مخ کې پیمال کېږي دا به ختمېږي او نن به د پلارانو په مخ کې د لوڼو د خویندو عزتونه بربادېږي دا ډېر لویه سودا و را سره غم ځان پسې ورونه بند کړل مسلمانان رالل وی پروس تېره شوه څه کش کلپ باندې پې نه شو وی ماشومانو ته مې وی چې بچې تاسو ورشئ که دا اطلاع غلطه ده او که دا ټیک ده دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغی وی چې ماشومان لاړل نو واپس رالل او موږ ته وی چې مورې بیبې هغوی خو لګیا دي تورې یې ایښودې دي غشي نیزې یې ایښودې د بیت الله نه طوافونه کوي چاته نظر هم نه کوي او ها راغلی دغه اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو زمونږ په کورونو به راځي زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت او زمونږ عزت به هم لوټ کوي هغوی خو لګیا د بیت الله طواف کوي چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي اوهو دا لا څنګه خلک دی ټولې ښځې را یو ځای شوې او حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې مونږ له راشه مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمان یو داسې دین خو مونږ چېرته نه دی لیدلی دا لا څنګه دین دی دا څنګه د حیا دین دی او دا څنګه د پردې دین دی دی که خو د مسلمان خو څه کې د کافر حیا محفوظ دی مسلمان خو څه کې د کافر حیا محفوظه ده رسول الله مبارک ورته وی راغونډې شي نو چې یو ځای کې راغونډې کړې نو نبی علیه السلام خلکو به بیعت کو د لاس حضور پاک ورته وی ګوره د لاس چا سره نه میلاوم پردو ښځو سره ټولو ښځو غونډې کې یو مشره کې هغه یوې ښځې سره چې زه خبره کوم دا د ټولو دپاره ده ټولې راغونډې کړې په بورقو کې او په غټو پړونو کې او یوې والا مشره کړه او مشره څوک د خبرې هغه ښځه چې هغې ته هنده وایي هغه ښځه چې د مکې د سردار د ابو سفیان ښځه ده هغه ښځه چې د هغې پلار په بدر کې مردار شوی د عتبه لور ده هغه ښځه وه چې په غزوې احد کې د پیغمبر مبارک تره د حضرت حمزه نه پوز او غوږونه او سترګې او شونډې پرې کړی د څه د وجې نه مسلمانېږي د مسلمانانو د حیا د وجې نه چې مسلمانان حیاناک دي داسې خلک مونږ په سترګو نه دي لیدلي نو چې راغونډ شوي یوه کسه مشره کې چې ما سره خبرې وکړي دا به د ټولو دپاره نو دغه هندې ځان پټ کړی دی په بورقه کې چې ما خو که مخ کاره که رسول الله مبارک مې پیژني د کلي د وطن کس مې دی مخ یې پټ که مخ مې ښکاروي نو یقین لري که زما ایمان قبول شي ځکه ما د پیغمبر تر سره هغه زیاتې کړی دی چې په کائناتو کې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دا زیاتې چا نه دی کړی ځان یې پټ که
رسول الله مبارک یو مشره کې وی دا مشره وی ته مشره برقې چولې ځانې پټ کړې وی او وی در باندې یو څو شرطونه لګو وایا لومبه شرط دا چې لا تو شرک نه شرک بنه کوي بوتانو عبادت بنه کوي دا خو مرکزی خبره ده وی دا شرط منظور بس مونږ د بوتانو ډېر عبادتونه وکړل د باطلو خدایانو مونږ له څه ګټه راکړه چې لا نوره ګټه به راکړي دا شرط منظور وی ښه دویم شرط دا دی ګوره غوږو ته اوس کېده لا تقتلن اولادکن بچي به نه وجنئ لوڼه به نه وجنئ دی به لوڼه جمدی ښخول دا شرط منظور بلکې څه وایي ورته ناشنا خبره کوي وایي مونږ بچي نه وجنو ښه مونږ ماشومان لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل حضور پاک وایي دا لا څنګه ښه ده ایمان راوړي بیعت کوي عمرت جواب را کوي خو پیژني نه ځان یې پټ کړی دی بیا ورته څه وایي وی لا تزنین زناکاری به نه کوي ګوره دا زبردست شرط بدعملي باندې زنا به نه کوي زنا د اندام ده او مقدمات ټول پکې رال د سترګو زنا د ژبې زنا د غوږ زنا دا به نه کوي او ته څه وایي وی دا شرطونه مه لګوه ښه مونږ د شریفانانو قوم سره تعلق لرو ستا قوم یو د شریف قوم لور خور زنا نه کوي حضور پاک وی دا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي عمره رټ جواب را کوي بیا ورته حضور پاک وی چې لا تسرقن غلا به نه کوي ښځو کې د غلا دا رواج شته که اکثر د خاوند نه شي پټ کي دا پټې پټول مټول کوي یو بل لی وړي اکثر پټ کی په تعویذګرو پسې ګرځي تورې چرګې پې والي هغې تعویذونه کوي دا غلا پکې شته دا ماده تاته نه وایي چې حج د دې عمرې له ای سړیه ورې دې کور کې هر قسمه حالت راغلی موږ یو بل به بخو ښه ورته وایي ما مه بخه ما تا نه څه نه دي پټ کړی خو زه نه بخم امینه داسې ده که نه او ته حج له روان یې خو ګوره یو بل به بخو داسې هوښیاره ده زبردست دام دی د ښځو که یو بل بخو څه ما دنه څه پټ کړي دي خو زما ټول جیب دې والې دی که او غنم دې پټ خرڅ کړي جوار دې پټ خرڅ کړي دي ګوړه دې پټه خرڅه کړې ده او پیسې دې رانه غونډې والې دي ښځو کې داسې پټ ته خیر دې خفه کېږي اما داسې لکه ګزاره ورسره تاسو هم کوئ داسې په معمولي چکیت دوکړه ولا غاښونه مه ماتوئ بهر کې بیا بعضې وخت کې قیمتي جوړې ته ضرورت د غریبینا شي یا چې د خپلوانو کې وادي او د جامونو مونږ خو وله نالو خاوندان وله کم ځای دي نو هغه غریبه دغه د غلا غلطی کوي نو بس هغې باندې ځان لا بیا سجا جوړه موړوالي نه خپل سسټم پې وباسي دا کم ځای به دا مې رور راوړې وه خدای ته وګوره ور ته ګوره جامې ته ګوره دا مې پلار راله راوړې وه پلار ته ګوره چوری وله راوړي پلار ورور وله په کال کې یو دل چوري راوړي دغه یې حق دی نور څه وله نه راوړي خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي وایي غلا به نه کوي نو دې خو ځان پټ کړی خو دې وخت کې د خبره یېره شوه د خولې نه خبره ووته وی زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او هم د هغه په بچو یې خورم بار نه نو دا هم غلا ده چې رسول الله مبارک واورېدل چې زما خاوند ابو سفیان وی دا خو د ابو سفیان ښځه ده دا خو د عتبه لور ده وی انت هند بنت عتبه ته هنده د عتبه لورې څه بس دا په رپېدو شو وجود رپېدو شو پښتانه وی د خپو نه مې ځمکه او تختې وی ما خو ځان پټ کړی دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه ووت دا خو زه حضور پاک اوج پېژنم وی یو زه د عتبه لورې خو ما هغه ظلم کړی چې په کائناتو کې دا ظلم انسان نه دی کړی ما ستا مبارک تر سره ډېر زیاتې کړی نو ما ځان پټ که ځکه دې کې وبخلی شم وی نه نه خبره خلاصه ده دا شرطونه منې ټول منو زه الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شي د اسلام نه مخکې چې څه ګناهونه ټول معاف کفر هم درته معاف چې سم کړي دی هغه هم درته معاف او زما تره چې م لکه په ټوکیا چې غوښه ټوکړې ټوکړې کې هغه هم ټوکړې کړی دی سینې وله شلولې وی د هندې ښه سینه او د حضرت حمزه نه اینه راستې او په هغې یې چکونه لګولي او زړه یې ترې راوستې او په هغې یې چکونه لګولي دا هر څه درته معاف خو دا شرط به منې چې زنا به نه کوې دا شرط به منې غلا به نه کوې دا شرط به منې د مکې خلک چې دا غونډ په یک دم مسلمانان شو دا وجه دقه ده د مسلمانانو پردې ولیده اخلاق یې ولیدل د مسلمانانو ښه یې ولیدل
حیا کې کمال. نن سبا سیبا چې خو ته پته کې دا الک د اسم نه دی او د کار نه دی، خو لږ چټوکې مټوکې یې وي او پوډر موډر مګي او داسې آزاد طبیعت او آزاد خیال دی، نو جنکۍ ورسره نکاح کوي. او که یو هلک نیکي دینداری او ګیرې وي او د قرآن حافظ یې او د سره نکاح کوم دی شیخ کوړي سره، دا شوي دا ته زه حقیقت ویم. یو جنۍ یو هلک له وغوښتله نوم درته نالم، یو جنۍ یو هلک له وغوښتله او هغه جنۍ څه وې، مور ورته وی ډېر نیک دی، حافظ قرآن او ښایسته ښکلې نوجوان او ښکلې ږیره او د ښه خاندان، جنۍ ته یې وی ډېره ښه رشته راغله، زه به شیخ کوړي سره نکاح کوم. وای خدایا ګیرې ته یې څونه ظالم یې سپک وکتل، څومره سپک یې وکتل. بل ځای واده شو، خاوند یې اوس مړ شوی دی، زامن یې ته وشو، هغه لوپران دي. هغه ښځه نن په پردي کورونو کې خدمتونه کوي، پردي لوښي اینځي، پردی جامې وینځي او پردي ځایونه جارو کوي، او هغه خپل بچي ورپسې راپاسي او ډبه یې. او هغې شیخ کوړي ده چې د قرآن حافظ و خدای عالمه ښځه ورکړنې په کور کې د قرآن شریف درس چلېږي. زمونږ ښځې هم داسې غواړي. او هلکان څه غواړي؟ هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده، نه یاره زه ورپسې څه مونځ خو نه کوم، امامتۍ له خو یې نه راولم چې ماله بیا امامتي را کوي. ماله داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي، او هغه د اوږدو څوکو کیړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګزو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي. آزاد طبیعته ښځه او آزاد خیاله ښځه، دا ژوند فیشن دی. خفه کېږئ ما، بس دا ته پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روانې، نو سبا څه جوړ شي، سبا بیا جګړې جوړې شي، بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي، بیا اړه تبی بیا وي دا به څه کېږي. په خدای قسم بیا مونږ له دا مسایل دا روان دي، دا اوسني خبره نه ده، مونږ له مسایل لا روان دي. هلکان ورکره کور ته دننه راځي، جینۍ نه صبرېږي، هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي. آزاد خیاله ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند ښځه وي، بس الحمدلله. زمونږ د زړو پښتنو ښځې، زمونږ د زړو پښتنو ښځې صرف د خپل خاوند ښځه، دا د خدای فضل. حیا زبردست شی. او زما رونو، ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای پاک عذابونه وښول د معراج عذابونه. یو ځای کې مې یو غار ولید چې هغه د خولې تنګه و او دننه فراخ و، اور پکې لګېدلی او بربن هلکان او جینکۍ وې پکې، او چې د اور به د لاندې نه غړمب وکړه نو دا بربن هلکان جینکۍ به د سر له رالې ما وې تې لاندې راپروزي، خو اور به بیا ښکته شو، دوی به ویښله لاړل. ما وی دا لغړه لکان او جینکۍ دا څه دي؟ جبریل ته مې و میکائیل ته علیهم السلام، وی ما ته وی دا ستا د امت ښه هغه هلکان او جینکۍ دي چې زناکار دي، دنیا کې بې حیایي خوښه او زناکار دي، دی سزا ده، دی د قبر عذاب دی، د قبر عذاب په دې اور کې به سوځېږي. خدای دې زمونږ بچي د دې نه په حفظ و امان کې وساتي. او بل دا دی، بعضې خلک دا وایي، او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان، کمه جنۍ او کمه ښځه، دا وایي دا په بد نظر چاته ګوري، هلک جنۍ ته او جنۍ هلک ته، د قیامت په ورځ به وله په سترګو کې خدای ویلې شوې تانبه ور واچوي، ویلې شوې تانبه. دا څومره خطرناکه سزا ده. دا ټول د بې حیایۍ د لاسه دا قصې پسې شروع دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د حضور پاک په ابو داود شریف کې ده، وایي چې په لاره باندې ښځې رواني، په لاره او سړیم رواني، نو سړی به د غاړې له لارې په یو طرف ځي او ښځه به د لارې په بل طرف ځي. دا به په یو لاره به نه ځي چې دا په ښي طرف روانه ده ته او په ګس طرف ځې،
که دا په ګز طرف روانه او ته په ښي طرف ځئ مخې له به ښځې له نه راځي چې دا په کومه لار را روانه ته په هغې نه راځئ په دې بل طرف او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ښځو په مسجد نبوي کې شاته منځ کاو سړي به مخکې و ښځې به شاته وي نو سړو ته به یې څه وی چې سلام به وګرځوي نه به پاسې په خپل ځای به کښېنئ او ښځو ته به اډر و چې تاسو فوراً خپلو کورونو ته ځئ ښځو ته به یې وی صبر وکړئ دا پاسې ما چې ښځې خپلو کورونو ته ورسېږي د هغې نه پس په تاسو له جومات نه وځئ ګورو دا څومره پاکه وخت او څومره پاکه زمانه وه او څومره پاکه پیړۍ د صحابه او صحابیات دي لیکن پیغمبر مبارک څونه ورسره احتیاط کوي او سیبا نبی کریم صلی الله خلق وی مړه داسې دي په کور کې به هم ګورې پرده کې پرده څه معنا سر به پټی سټ به پټی مری به پټی نه د رحمت فرشتې به نه راځي بلکل به نه راځي ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو او داسې اور یې بل که چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شوایې دومره تیز اور نو هغې دا سوچ ونه که چې دومره مونږ غټ اور بل کو د ابراهیم علیه السلام به ور غورځو څنګه چې اور یې بل که نو وي دې اوس ور وغورځوې خدای دې به څنګه ور غورځوي هغې ته خو مونږ ور نږدې کېدی نه شو څنګه به ور غورځوي نو شیطان د انسان په شکل راغی نو هغه ورته چل وښود چې یو ټال جوړ کړي او دی په هغه ټال د پاسه سور کړي او ټال له به ښه مضبوطه دیکه ورکړي چې دا ټال د اور د میانځ ته شي نو بره به دغه کړی د ټال وسپړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي دي نو چې دی په ټال کېښو ښه مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نو چتېد په کسانو یې زور ورکوي او ټال نو چتېږي نو شیطان خو پوه شو چې دا فرشتو نیولې اگر چې فرشتې رالی ابراهیم علیه السلام لا یو فرشته ورته وایي چې زه د هوا اختیارمن یم ما له الله د هوا اختیار را کړی دی که ستا خوښ نو ما ته حکم وکړه اوس به دا اور اوچت کړم او د دې نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم ټول کورونه به وله وسوځم وی نه وی زما رب زما د حال نه خبردار ده زه پیشه زما الله پیشه بل راغی وی زه د باران اختیارمنه فرشته یم ما له الله د باران اختیار را کړی دی اوس به داسې وریځ او باران راولم چې دا اور به غونډ مړ کړم وی نه ربي عالم بحالي زما الله زما په حال خبردار دی نو بیا ټال اوچتېدی نه شو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نیولې دی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وایي یو کار وکړې وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه سرتور کې پیغلې جینکۍ چې پیغلې جینکۍ راوستلې او سرونه سرتور کړل خو چې فرشتې د رحمت لاړې ټال پاتې شو چې دې کې ورکړو نو ابراهیم علیه السلام د اور میانځ ته وغورځېد اگر چې اور پې خدای ګلې ګلزار کړ نو د رحمت فرشتې چې کوم ځای کې هم د ښځې سر سرتورې سټې سرتوري مری ښکاري د رحمت فرشتې به نه راځي نو چې خلک وایي یاره وایي مونږ کور کې بیماری دي یاره زمونږ کور کې پریشانۍ دي یاره زمونږ په کور کې غمونه دي یاره زمونږ په کور کې جګړې دي دا هر څه خو د خدای په رحم ختمېږي نو د رحمت فرشتې تا بندي کړي دي د رحمت فرشتې چې بندې دي نو کومې فرشتې به راځي د غضب به راځي نو د غضب فرشتو سره خو دا غضبونه یې کوي د دریو سپو نه علاوه بل سپیم کور کې ساتل منع دي د رحمت فرشتې نه راځي یو د څوکۍ سپی چې کور کې دله څوکۍ کوي دا ټیک دی خیر یو هغه سپی چې هغه ګډو چیلو دپاره تا ساتلی دی ګډو چیلو سره ځي هم خیر دی یو ښکاري سپی چې ته پې ښکار کوې د مړزانو یا دغه سومو دا خیر باقي به نه ساتي او دریم تصویرونه بعضې خلکو په کورونو کې تصویرونه هلته یې د پلار ځنکدن دی هلته په کور کې تصویر لګېدلی دی نو چې ځنکدن یې نو فرشتې خو د رحمت نه راځي نو کومې فرشتې به دې څه وباسي د غضب هړو سوچ زمونږ د خلکو نشته ټول کور یې تصویرونه ډک کړي چا د پلار او د نیکه تصویر او چا د لیډرانو تصویرونه لګولي دي هلکه څه کوې په لیډر به سوټ والا ورکوه که نه چې دی په دی د کور د تصویرونو ډک کړی دی د رحم فرشتې به نه راځي نو که نه راځي د غضب فرشتې به راځي بهر کې پرونو
دا 2 جمعې مې راته په دې باندې بیان وکړ. تاسو ټولو له پکار دي، موږ له پکار چې موږ په خپل هم د حیا ژوند تېر کړو او په خپلو لوڼو، په خپلو خویندو، په خپلو بچو هم د حیا ژوند تېر کړو. آزاد ژوند نه ځان ساتئ. د پردې ژوند او د حیا ژوند دا د خدای خوښ دی، د خدای د رسول خوښ دی. الله او رسول په قرآن او په حدیثو کې موږ ته حکم کوي او د دې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، د لعنت ذریعه ده. او لعنت دې ته وایي چې سړی د خدای د رحمت نه لرې شي، الله یې د خپل رحمت نه لرې کوي. د ملکزو د محلې جان محمد کاکا وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. الله تعالی دې اخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي. زمونږ د جمعې ملګری دی حاجي پرویز صاحب بور والا اپریشن یې کړی دی، الله دې ولا روغ صحت ورکړي، الله دې ولا شفا ورکړي. مولانا محمد صالح صاحب اپریشن کړی دی، الله دې ولا روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او په اتمانځو کې پرون لنټر را پروت دی، مزدوران پکې څه زخمیان دي، یو کس پکې مړم دی وای، الله دې هغه وفات شوی وبخي او هغه چې کم زخمیان دي الله دې ولا روغ صحتونه او شفا ورکړي. فرائض یا نوافلو کې سورہ اخلاص د یو نه زیات پر رکوع کې سجده کې تسبیحات، دا سورۃ اخلاص یو ځل دا بعد دی دغه لیکلي دي چې 3 ځله او 4 ځله وای. دا خو حدیثو کې دا دی چې یو صورت مقرر کول شي جایز دی، که یو صورت 2 ځله وای 3 ځله وای، او بهتر داسې نه دی. د هغې په ځای سورہ اخلاص خو ډېر بهتر صورت دی، یو ځل وایه یا د هغې په ځای نور صورتونه وایه. او په سجده کې د 3 نه زیات تسبیحات بالکل ویلی شي، خو ناتکې وایه. زمونږ یو بل دوست دی شاهجان حاجي صاحب د دې دغه مردان د علاقې دی د رشکې، او هغه غریب هم د زړه اپریشن کړی دی، الله دې ولا روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او زمونږ د دې اتمانځو د مولانا احمد علی جان صاحب زوی دی مولانا حسین علی جان، هغه غریب لږ بیمار دی، کټ کې پروت دی، چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي. دعا وکړئ یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ولا ورکړي، شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي. یا الله زمونږ حیا نصیب کړي. الله زمونږ د لونو خويندو میندو حیا نصیب کړي. خدای زمونږ د کور زنانه د بے حیايو نه ساتي. یا الله د رحمت دروازې را باندې کولو کې د غضب د دروازو نه مساتي. الله په نوم مسلمانانو باندې او زمونږ په دې ملک خپل رحم و کرم وکړي. د نوم مسلمانانو زنانو حیا الله محفوظ کړي او د بے حیاي نه پامن کې وساتي. الله د نظر د ګنا نه مساتي چې کوم کړي پروردګار هغه راته معاف کړي. یا الله زمون په دې سترګو خدای قرآن ته او عبادت ته نظر نصیب کړي. الله چې څومره مردگان دي دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي.